د میدان وردګ ولایت د امر بالمعروف رئیس په مشرۍ جوړ شوي هیئات چې پکې محتسبین او د شکایتونو اورېدلو د علمي بورډ غړو هم ګډون درلود په میدان ښار کې خلکو ته له منکراتو د منع او د عامه ذهنیت جوړولو په پار روزنیز کمپاین پیل کړ. د یاد ولایت د امر بالمعروف رئیس مولوي محمد عالم ناصر په خپلو خبرو کې وویل د قوانینو د عملي پلي کولو له روزنیز کمپاین څخه موخه د اسلامي نظام ملاتړ، د منکراتو مخنیوی او د ښاریانو د ستونزو اورېدل دي. د یادولو ده چې د دې ولایت د امر بالمعروف محتسبینو د کابل کندهار او کابل بامیانو په لویو لارو موټر چلونکو د اصلاحي سپارښتنې وکړي چې د منکراتو ځان وساتي، ځانونه د نبوي ارشاداتو سره سم جوړ کړي او په موټرو کې د موسیقۍ له غږولو او بې حجابه ښځو سورولو څخه ډډه وکړي او له مجاهدینو یې وغوښتل چې خپل ویښتان د نبوي سنتو سره سم جوړ کړي. ښاغلي ناصح همداراز د ښاریانو او هټیوالو ستونزې له نږدې واورېدې او ژمنه یې وکړه چې د حل په موخه به یې تر مسؤلو چارواکو ورسوي.